په پښتنو بیا علیپور څه ظلمونه شروع کړي دي. حکومت ولې چوپ دی او سالي ولې غږ نه پورته کوي؟ ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او خپل نظر هم راسره په کومنټ کې شریک کړئ. صالح ویلي و چې موږ یوازې کابل نه ټول افغانستان لپاره اخته یو، خو که فکر وکړو هره ورځ او دا تیرو څو کلونو کې علیپور قتلونه کوي. نه یوازې دا چې عام وګړي وژني او ځوروي، بلکې په پولیسو هم حملې کوي، پوستې لوټ کوي او ان وژني او زخمیان کوي. خو د عامو خلکو لپاره بیا داسې قانون دی که د پولیسو د دریشۍ یوه تڼۍ چاوش کوله باید 6 میاشتې زنداني شي. نو علیپور خو پولیس وژلي دي، زخمیان کړي دي، د هغوی پوستې یې سوځولي دي، عوام خلک یې وژلي دي. حکومت کمزوری دی که نه یې نیسي. تازه خبر دا دی چې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی دی چې دغه ولایت کې د پر ولسي وګړو د هزاره ملیشه ځواکونو قمندانان علیپور د زور زیاتي مخه ونیسي. دوی ویلي دي چې د علیپور له ظلم او زیاتي څخه تر پوزې راغلي دي او که ونه نیول شي په پراخو مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. هغوی ویلي دي چې علیپور میدان وردګ ولایت کې پر ملکي وګړو په ځانګړي ډول پر پښتنو ځمکه تنور ګرځولې ده. د هغوی په وینا تازه علیپور د پولیسو پر یوې پوستې حمله کړې، حموي ټانک، رینجر او نور سپکې او درنې وسلې یې لوټ کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم پر حکومت غږ کړی دی چې باید ژر تر ژره په میدان وردګ ولایت کې د نامسؤله وسلوالو فعال قمندان علیپور ونیسي او محکمه یې کړي. رحماني په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې خبر شوی چې علیپور د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوې پوستې حمله کړې او حموي ټانک، رینجر او یو شمېر سپکې او درنې سلاوي یې له ځان سره وړي دي. هغه زیاته کړې علیپور شخصي زندانونه لري او سلګونه نامسؤله وسلوال لري او خلک ځوروي چې حکومت یې باید ژر تر ژره د نیولو لپاره اقدام وکړي. د هغه په خبره علیپور د سړکونو پر سر پاټک اچوي او له خلکو د ټوپک په زور پیسې اخلي. د هزاره ملیشه ځواکونو قمندان عبدالغني علیپور څه موده مخکې د ملي امنیت ځواکونو لخوا ونیول شو، خو څو ساعته وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په امر د ملي امنیت له زندان څخه بیرته آزاد شو. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که په میدان وردګ کې د علیپور د ظلمونو په اړه نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ته خدای پامان.